د متقینو چې کوم صفات مخکې آیاتونو کې ذکر شوي وو نو یو د هغې نه دا و چې دوی ایمان ساتي په غیبو باندې او دویم دا و چې دوی سم لمونځ قایموي دریم دا و چې الله څه ورکړي دي د هغوی نه خرچ کوي او پسې څلورم او پنځم صفت د متقیانو بیانوي او دا هغه کسان دي چې دوی ایمان ساتي والذین دا هغه کسان دي یؤمنون چې دوی ایمان ساتي بما په څه باندې انزل الیک چې تا ته نازل شو نبی علیه السلام ته الله فرمایي وما په هغه سم ایمان ساتي انزل چې نازل کړي شو من قبلک مخکې تا نه نور انبیاء ته دا څلورم نمبر صفت د متقیانو شو بل وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې دی یقین ساتي په آخرت باندې یعنی یوم الآخرت باندې د آخرې ورځ باندې چې د قیامت ورځ ده په هغې ایمان ساتي اوس نبی علیه السلام مبارک ته چې څه نازل کړي شوي دي نو د مؤمنانو څلورم صفت د متقیانو دا دی چې نبی علیه السلام مبارک ته څه نازل کړي شوي دي نو دوه قسمه نازل شوي دي سر کې مې درته ویلي یو هغه دی چې تلاوت یې کولی شي چې قرآن عظیم الشان بل هغه دی چې تلاوت یې نشي کولی چې احادیث نبوي دي د نبی علیه السلام سنت د نبی علیه السلام سنت بیا درې قسمه دي قول د نبی علیه السلام یعنی وینا د نبی علیه السلام چې هغه فرمایلي دي داسې وکړئ او داسې مه کوئ فعل د نبی علیه السلام یعنی کار د نبی علیه السلام نبی علیه السلام مبارک چې یو کار په خپله څنګه کړی دا دویم قسم د سنتو شو دریم تقریر د نبی علیه السلام تقریر دې ته وایي چې د نبی علیه السلام په وړاندې صحابي یو کار کړی دی او هغه پې چپ پاتې شوی دی او یې ورته ویې مه کوه دا کار دې ته تقریر وایي یو خو دغه تقریر دی دا موږ چې تقریر کوو یو دا تقریر دی نو قول فعل او تقریر د نبی علیه السلام مبارک دی ته سنت وایي څه وایي ورته سنت ورته وایي نو دلته الله فرمایي چې د متقیانو صفت دا دی چې دوی به ایمان ساتي په هغه څه باندې چې نبی علیه السلام ته نازل دي نو هغه چې کوم تلاوت کېږي دا موږ ته چې مخې ته پروت دی چې قرآن عظیم الشان دی او هغه چې سنت د نبی علیه السلام دی هغه بیا درې قسمه دي نو دا پدی بدی ایمان ساتي بل بسوي بل صفت د متقیانو دا دی وما انزل من قبلک مخکې چې نبی علیه السلام نه کوم انبیا دنیا ته راغلي لکه 1,40,000 کم او زیات دا کم او زیات په سره ځکه ویل کېږي چې د دې باره کې داسې یو صحیح حدیث موجود نه دی چې په هغې قطع او یقین وشي چې ګنې دومره تعداد دی احادیث پکې مختلف راغلي ځکه خلک وایي 1,40,000 کم او زیات یعنی یا دې نه کم دي یا دې نه زیات دي ځکه روایات پکې مختلف راغلي دا د احتیاط په وجه خلک کم او زیات وایي نو هغوی ته چې څه د الله د طرفه نازل شوي دي په هغې به ایمان ساتي اوس ته وایي په هغې به څنګه ایمان موږ ساتو اوس چې موږ هغه هم حق ګڼو د موسی علیه السلام باندې تورات نازل دی ام حق ګڼو او عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل دی ام حق ګڼو دغه رنګې شیس علیه السلام چې د آدم علیه السلام زوی دی په هغه 50 صحیفې نازلې دي یو کتاب وي یو صحیفه وي صحیفه وړوکې یو پاڼه یا یو کاغذ وي چې په هغې کې د الله احکام او کتاب بیا ډېرې پاڼې 50 صحیفې په شیس علیه السلام نازلې دي چې دا د آدم علیه السلام زوی دی او همدغه رنګې 10 صحیفې په ادریس علیه السلام نازلې دي 10 په ابراهیم علیه السلام نازلې دي او 10 په موسی علیه السلام مخکې د تورات شریف نه نازل دي او بیا په تورات شریف هم نازل دي دا 100 صحیفې شو نو 100 کتابونه شو څنګه شو او څلور دا شو تورات انجیل زبور او قرآن یو 100 کتابونه شو
نو معنا او مطلب د دې آیاتونو دا شو چې متقی هغه کس دی چې په یو سل او څلورو کتابونو باندې ایمان وي چې دا حق دی او دا صحیح دی او دا الله د طرفه دی. نو دلته ذهن کې یو سوال راځي چې کله تورات هم حق دی، انجیل هم حق دی، زبور هم حق دی او قرآن هم حق دی، نو په تورات کې خو داسې مسلې شته چې د هغې مخالف زموږ قرآن کې نو دا هم حق شو هم حق شو، نو بیا کم صحیح شو؟ خبره پوه نه شو کم بیا صحیح شو؟ جواب دا دی چې په تورات انجیل زبور او په سلو صحیفو به داسې ایمان ساتي چې هغه د الله د طرفه نازل دي، صرف دومره. او په قرآن عظیم الشان به دا ایمان هم ساتي چې د الله د طرفه نازل دي، او دا به هم پې ساتي چې دا حق دي، هغه مخکې منسوخ کړي دي، عمل به په دې کېږي، داسې به هم ساتي. لکه که داسې ونه ساتي خو مؤمن نه شو. نبی علیه السلام مبارک یو ځل ناستو، عمر رضی الله عنه د تورات شریف پیدا کړی و چاته، هغه راغی او د نبی علیه السلام مبارک سره خوا کې کېناست او تورات شریف ګوري، چې ګوري نبی علیه السلام مبارک سخت غوسه شو، داسې غوسه شو چې رنګ مبارک یې سور شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام مبارک رنګ مبارک ته وکتل، نو عمر رضی الله عنه ته ویې مور د باندې ګوره شوې ته د نبی علیه السلام رنګ مبارک ته نه ګوري چې هغه بدلېږي د غوسې نه، چې د هغه فکر شو. نبی علیه السلام مبارک ورته وی ته تورات شریف وې او قرآن موجود دی او ته تورات وې، وی که موسی علیه السلام په دې وخت کې موجود وي، که موسی علیه السلام په دې وخت کې موجود وي، نو قسم مې دې په الله چې زما د تابعدارۍ نه علاوه به بله څه چاره نه وه، زما د تابعدارۍ نه بغیر به بله چاره نه وه. نو ته څنګه قرآن موجود دی او زه موجود یم او ته د موسی علیه السلام کتاب دی؟ نو عمر رضی الله عنه ډېر هوښیار و، بس هغه زر راغی او د نبي علیه السلام مخې ته په اتحیاتو په قاعده باندې کېناسته او وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا. زه په دې راضي یم چې الله مې رب دی او اسلام مې دین دی او ته مې پیغمبر یې، په دې زه ډېر راضي یم. مطلب دې وجې نه زه هغه نه ویم چې ګنې په دې راضي نه یم، خو ما وې زه دې کې بس علم موجود وي، خو چې ته پرې خفه کېږې بیا به یې نه ویم. نبی علیه السلام مبارک خو یو په دې وجه غوسه کېده چې په هغې کې یهودیانو ګوتې والي دي، د ځان یې پکې څه ایتونه لیکلي دي، لکه ما تاسو ته قصه کړې وه. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي که تاسو ته اهل کتابو تورات انجیل زبور راوړه نو فلا تصدقوه ولا تکذبوه، مه د ټول کتاب تصدیق کوئ او مه د ټول کتاب نه انکار کوئ. مه داسې مه وایئ چې دا تورات انجیل زبور چې تا ماله کوم راوړه دا د خدای کتاب نه دی، داسې مه وایئ. او داسې مه وایئ چې دې کې څه دي نو دا د الله د طرفه دي، بلکې داسې وایئ چې آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزل هغه چې څه نازل کړي دي، څه چې نازل کړي دي په دې ټولو ایمان دي. یعنې مطلب به د دې دا شي چې په دې درې واړه کتابونو کې چې څه الله نازل کړي دي اوس هم هغسې دي، نو په دې زموږ ایمان دی. او چې کومو کې بدلون تاسو راوستی دي نو په هغې ایمان نه دی، نو داسې به کوئ. نو دې وجه نه د دې معنا دا ده چې ایمان به په قرآن مجید هم ساتي او هغه څه چې مخکې نازل شوي دي دا به وایي چې هغه د الله د طرفه نازل وي. خو بیا اسلام راغی، قرآن عظیم الشان راغی، هغه حکمونه یې ختم کړل. اوس تورات شریف د دې تلاوت او د دې لوستل جایز نه دي. دا تعلیم یافته خلک دې دا خبره ووایي. اکثر دا تعلیم یافته خلک ځان د تورات انجیل زبور والي وي، یاره دا هم د خدای کتاب دی، ګورو به خیر دی. نه، داسې یو کتاب الله موږ تاسو له راکړي چې د تورات انجیل زبور لوستو ته ضرورت موږ ته پاتې نه دی، ځکه چې په هغې کې څه هغه هم الله موږ ته دې کې نازل کړي دي او د هغې نه زیات هم نازل کړي دي. نو چې کله یو کتاب جامعي چې سل صحیفې په نورو انبیاو نازلي هم پکې موجود دي، درې واړه کتابونه هم پکې موجود دي او د هغې نه زیات هم پکې ډېر څه موجود دي، بلکې الله قرآن کې فرمایي تبیانا لکل شی، د هر چیز بیان په دې کې موجود دی. نو دا ولې نه وایي چې هغه دی؟ نو دا هسې جهالت او ناپوهي ده چې ته تورات انجیل زبور وایې نو د خپل قرآن عظیم الشان ووایه، د دې ښه تفسیر یو عالم سره وکړه، د دې ښه معنا زده کړه، دې کې څه یاد کړه،
نور کتابونو پسې څه پسې ګرځي د هغې خو په سوونو انجیلونه موجود دي په سوونو قسمه توراتونه موجود دي او زموږ الحمدلله یو قرآن اړو بدلون پکې شته نه که امریکې ته هم لاړ شي همدغه قرآن دی که سعودي عرب ته هم لاړ شي همدغه قرآن دی او که پاکستان ته هم راشي همدغه قرآن بدلون پکې نشته ټوله دنیا کې په هر ځای کې یو قرآن عظیم الشان د په دې باندې عمل دی وما انزل من قبلک بیا وایي بل صفت اخري چې کوم ذکر دی پنځم صفت د متقیانو وبالآخرة هم یوقنون په آخرت باندې دوی یقین ساتونکي دي په آخرت باندې آخرت یعنی یوم الآخرة بالآخر یعنی وبیوم الآخر په آخر ورځ باندې آخر ورځ د قیامت ورځ مراد ده یوم الدین چې ورته وایي د جزا ورځ په هغې به یقین ساتي او دلته داسې ونه وي چې وبالآخرة هم یؤمنون ایمان پې ساتي نه ځکه د ایمان معنا تصدیق ده دلته وایي وبالآخرة هم یوقنون یقین به ساتي یقین اوس څه ته وایي یقین په درې قسمه دی یو ته وایي علم الیقین علم الیقین داسې تصدیق ته وایي که تا ته څوک شک پړه کې اچوي نو چې په هغې ستا د زړه نه هغه خبره نه وځي دغې عقیدې ته دغه تصدیق او علم ته علم الیقین نو د آخرت متعلق به کم از کم علم الیقین لري یعنی که تا ته څوک شک اچوي نو ته به په هغې باندې به ستا د زړه نه خبره وځي نه او شک به پکې نه پیدا کېږي نو هله دا یقین دی په آخرت باندې او دا به علامه مو غواړي علامه دا لکه یو سړی وایي که نه مثال درته وایم یو سړی وایي زه مسلمان یم او په زړه کې کلمه مې پړه کې ویم خو په ژبه یې نه ویم ځکه څوک مسلمان وایي ځکه علامه پرې نشته نښه د ایمان پکې نشته که او که یو کس په ژبه کلمه هم وایي او ړه کې یقین هم وایي لیکن ایمان وي خو ده په ټول عمر کې چېرته مونځ ونه کړو په ټول عمر کې چېرته داسې د خیر کار ته ونه لیده د ده نه هلته څوک مسلمان وایي ولې په دم علامه نشته که نه نښه د مسلمانۍ پرې نشته د خدای او د ده معامله ده د زړه خو په ښکاره چې د ده کوم عمل دی نو یو د اسلام کار دی نه کوي لکه نه دی روژه نیسي نه دی مونځ کوي چېرته قبلې ته مخ نه کو نو خلک د مسلمان نه وي بلکې نبی علیه السلام مبارک ویلي چې زمونږ او د کافرو منځ کې فرق مونځ دی دا علامه ده نښه دغه رنګې که یو کس داسې دی اوس فکر وکړه چې دی ظلم هم کوي دی حرام مال هم خوري دی هر یو ناروا کار کوي او بیا هم وایي زما په آخرت ایمان دی نو دلته د ده کې علامه داسې نشته چې دی په آخرت ایمان ساتي نښه پکې نشته ځکه که ده په آخرت ایمان نو آخرت باندې ایمان څه ته وایي آخرت باندې ایمان دی ته وایي چې د آخرت په ورځ په آخرت باندې د قیامت په ورځ به حساب کتاب وي په دې به ایمان تله د میزان وي نیکۍ او بدۍ به وزن کېږي په دې به ایمان وي پل صراط باندې به تګي په دې به ایمان وي عمل نامې به ورکولی کېږي چا ته په خلاص او چا ته په ګرس راس په دې به ایمان وي جنت او جهنم ته به تګي په دې به ایمان وي نو چې د چا په حساب کتاب باندې ایمان وي نو دې که ډېر نه نو څه ناڅه خو به ځان ساتي نه وړاندې څه ناڅه کوشش خو به کوي که او کله دی وایي چې بس زما خو په آخرت ایمان دي او د سره داسې یو کار نه آخرت نه سره یېرېږي نه نو د ده څنګه ایمان دی نو د ده دا د ایمان دعوه د ده د عمل باطلوي د ده قول او فعل کې تضاد دی نو دا به څه غواړي علامه به غواړي چې څه ناڅه علامه خو وي که نه نو بیا به هله د ده په آخرت باندې ایمان نو ما تاسو ته دا وایي چې وبالآخرة هم یوقنون نو ما تا ته وایي یقین درې مرتبې دي یقین یو درېمه مرتبه د یقین چې ده درېمه کمزورې مرتبه هغې ته علم الیقین ما تا ته وایي چې په دلیل باندې یو شي ثابت شي تا ته لکه مونږ وایو په آخرت باندې ایمان دی یقین دی ولې دا مونږ ته په دلیل ثابت ټیک ده او کله چې په خپله ته یو شیز وویني نو هغې ته بیا عین الیقین وایي یعنې په سترګو چې لیدي هغه د دې نه په دویمه مرتبه کې دي درېمه مرتبه کې علم الیقین دی او په دویمه مرتبه کې عین الیقین دی چې په سترګو یې وویني او کله چې هغه څیز ته په خپله محسوس هم کړي نو دا په لومبۍ مرتبه کې یقین دی هغې ته حق الیقین وایي د دې باندې د پوهېدلو لپاره تاسو ته زه یو ساده مثال وایم
لکه خلک کوئی وي اور سوځول کوي، اور څه کوي؟ سوځول کوي. نو د اور متعلق دا یقین چې دا سوځول کوي دې ته علم الیقین وایي. دا درېیمه مرتبه کې یقین. او که تا ولیده چې اور یو کس سوځي یا اور ته خلکو خشاک ورغورځول او سوځي او تا ورته کتل نو دې ته عین الیقین وایي. دا درېیمه مرتبه کې یقین. او که تا لږ نور هم یقین په دې کې پیدا کوو اور ته دې لاس ور وړاندې کړو تا دې لاس وسوځه نو دې ته حق الیقین وایي. ٹھیک شوه؟ نو د یقین کمزورې مرتبه دا ده چې کومې دا اور سوځول کوي. ټیک ده؟ لیدلي دي نه چې سوځول کوي. او دویمه مرتبه د هغې نه قوي دا ده چې ته وګورې چې اور سوځول کوي. او د هغې نه ډېره قوي یک نمبر کې مرتبه دا ده چې ته په خپله لاس ور وړې او تا وسوځئ. نو چې دا په خپله لاس ور وړې او تا وسوځئ نو دا د ټول نه اوچت یقین. اوس که تا ته دا ټوله دنیا لګیا شي چې اور سوځول نه کوي ته به وایې زه یې په خپله سوځولی څنګه نه کوي پوهېږي. او که نه دویم نمبر یقیني نو هغه کله کله خطا کي. تاسو خطا کولی شي هلکه وي دا اور سوځول نه کوي ما خو لیدلي دي چې سوځول یې کول نو تا ته یو سړی دا هم ویلی شي چې هلته به یې پټرول اچولي هلته به یې بل څه چل کړي یا باسې تا ته رڼا ښکارېده. او دا درېیم نمبر چې ته واورې د چا نه چې اور سوځول کوي هغه هم ځای نه کېږي. خو په دې کې دا یک نمبر ډېر قوي دي بیا ورپسې دویم دی بیا درېیم دی. خو دا درې واړه داسې یو څیز دی که تا ته څوک شک واچوي نو چې هغه ختمېږي نه نو آخرت باندې به داسې یقین ساتي. وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین ساتي. والذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شو الیکا تا ته. الیکا تا ته چا ته وایي؟ تا ته نبی علیه السلام ته وایي. انزل الیکا نازل کړي شو تا ته نبی علیه السلام ته وایي. وما هغه څه باندې ایمان ساتي انزل من قبلک چې نازل کړي شو تا نه مخکې خلکو ته انبیاء کرامو ته. اوس دلته یو ټکي زده کړئ په دې ځای کې دا د ختم نبوت هم دلیل دی. ختم نبوت څه ته وایي؟ چې نبی علیه السلام مبارک اخري پیغمبر دی. چې نبی علیه السلام مبارک اخري پیغمبر دی د هغه نه پس بل پیغمبر نه راځي. دا د ختم نبوت دلیل څنګه دی؟ داسې دی که چېرې د نبی علیه السلام مبارک نه پس بل پیغمبر راتلی نو الله به داسې ویلي چې تا نه پس کوم نازلېږي چې په هغې هم یقیني. اوس یې ووي چې یقیني په څه باندې چې مخکې انبیاو باندې څه نازل دي په هغې یقیني او په دې هم یقیني چې په تا کوم نازل دي. اخوا ورپسې دا نه وایي چې تا پسې کوم راځي نو په هغې هم یقیني. نو دا دلیل د دې دی چې نبی علیه السلام مبارک پسې بل پیغمبر نشته. نو څوک چې وایي چې زه مؤمن یم د هغه دپاره به یقیني دا عقیده وي چې د ده په ختم نبوت باندې ایمان وي. او که دې مونځ هم کوي روژه هم نیسي زکات هم ورکوي حج هم ځي هر څه کوي قرآن هم مني آخرت هم مني هر څه مني خو چې دا نه مني چې نبی علیه السلام مبارک آخري پیغمبر دی نو دی کافر دی. په دې یو عقیده دی څه دی؟ کافر دی. بعضې خلک وایي په وړوکي څیز څوک نه کافر کېږي په وړوکي څیز هم سړی کافر کېږي. چې دا ټول عقیدې مني الله مني رسول هم مني ټول انبیا هم مني کتابونه هم مني او احادیث هم مني زکات او صدقه او حج او آخرت هر څه مني خو یو څیز نه مني چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر دی په دې ته کافر د اسلام نه خارجي. نو دا دلیل دی که د نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر چېرته وي نو الله به دلته ویلي چې متقي هغه کس دی مؤمن هغه کس دی چې په تا څه نازل دي په هغې ایمان ساتي او تا نه پس چې څه نازلېږي چې په هغې ایمان ساتي. خو دا خو یې نه دي ویلي دی ویلي دي چې دوی به ایمان ساتي په هغه څه باندې چې تا نه مخکې نازل او چې په تا څه نازل دي په دې ایمان ساتي. وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون هم دي یقین ساتونکي دي. اولئک دغه کسان علی هدن په هدایت دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. واولئک او دغه کسان هم المفلحون دي کامیاب دي. کم کسان؟ دا متقیان چې 5 صفتونه ذکر شو. متقیان چې 5 صفتونه ذکر شو الله فرمایي دا خلک کامیاب دي او په هدایت دي. اصل کامیابی څه ده؟ د آخرت کامیابی ده. موږ وایو چې دنیا کې کامیابي کې آخرت دی خوارې نو خیر
نه الله وی کامیاب هغه خلک دي چې دا صفات یې پکې ځکه اصل کامیابی د آخرت ده ځکه آخرت همیشه ژوند هغه کامیابی ده نو دې د رب د طرف نه په هدایت دي په نور د ایمان دي او دغه خلک په بصیرت دي د سترګو په رڼا دي او د زړه په رڼا دي او دغه خلک کامیاب دي والذین کسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما په سبانې انزل چې نازل کړي شو الیک تا ته وما هغه سبانې انزل چې نازل کړي شو من قبل کا تر مخکې انبیاء ته وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دي یقین ساتي اولئک دغه کسان على هدى بهدايت دي من ربهم طرف رب دوینا واولئك دغه کسان هم المفلحون دي کامیاب دي صدق الله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه